الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو سامعینو حاضرین ورونو، دنیا دار الابتلاء او دار الامتحان دی. په دې دنیا کې چې مونږ او تاسو اوسېږو، په مونږ به امتحانات، مصیبتونه، تکلیفونه، عذابونه، سیلابونه، زلزلې، بیماریانې، کرونا، هر قسم مشکلات دا به په انسانانو باندې راځي. الله رب العالمین قرآن کې قسم هم کړی چې د انسان باندې به خامخا امتحانونه راولم، چې دا انسان په امتحان کې څه کوي. اسې خو هر سړی دا وایي چې زه د الله بنده یم او د الله سره مې مینه ده، خو پته د انسان په تکلیف کې لګیږي چې په د مصیبت راشي، په د بیماری راشي، د خپل رب ته تضرع، عاجزی، انکساری، خاکساری کوي او کنا بل طرف ته ځي. قرآن کې الله فرمایي: لا اقسم بهذا البلد. زما دی قسم وي د مکې په ښار باندې، وانت حل بهذا البلد. پیغمبره چې ته پکې اوسېږي، په دې مې د قسم وي. ووالدن، په هر پلار، وما ولد، او په هر بچی باندې قسم د سره پاره دی، لام د تأکید د پاره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. دا انسان چې ما پیدا کړی دا ټول په مشقت او په تکلیف کې. اے پیدایش نه واخلا چې د مور په ګېډه کې و هم په تکلیف کې، چې پیدا کېدو هم تکلیفه، ماشومواله هم تکلیف، غټواله هم تکلیف، بیا په نور امتحانونه راځي. دا ټول الله تعالی پیدا کړی دی عزیزانو. خو چې کله زما عزتمند ورونو داسې مصیبتونه راشي، بیماریان راشي، سیلابونه راشي، آفتونه راشي، آسمانی یا دنیوي مصیبتونه د انسان د طرفه تا تراشي، څوک در سره دوکه وکي، قرض د نواخلی واپس نه درکوي، په پیسو کې در سره دوکه وکي، بدن دی بیمار شي، نو مونږ له څه کول پکار دي؟ قرآن او حدیث کې د دې دپاره الله او د الله پیغمبر اصول ذکر کړي دي. اصول نه مراد قوانین ذکر کړي دي، قواعد ذکر کړي چې مسلمان به د دې خیال ساتي. د ټولو نه اول عزیزانو، اولنې قانون د مصیبتونو، د سیلابونو او د عذابونو او د امتحاناتو او د قرضونو او د بیماریانو په مقابله کې مسلمان به اول په دې قانون عمل کوي چې هغې ته ویل کېږي التسلیم الی قدر الله والایمان بقدر الله. د الله رب العالمین تقدیر، د الله فیصلو ته تسلیمیدل. ایمان بقدر الله عزیزانو د دې معنا دا ده لکه څنګه چې مونږ الله منو، څنګه چې مونږ رسولان منو، څنګه چې مونږ فرشتې منو، هم دغه شان د انسانانو د پیدایش نه خو څه کې د ټول کائناتو د پیدایش نه مخکې 50,000 کاله مخکې دا څه چې په دې عالم کې کېږي دا لیکلی شوي دي. ستا به دا یقین وي چې دا کومه فیصله دا ما ته راورسېده دا د الله د طرفه وه، چې هر څه ما ته رارسېږي. نو چې کله ستا په زړه کې دا ایمان راغی، په تا مصیبت به کمیږي چې ته وې زما د خالق، زما د رحمان ذات، د رحیم ذات د طرفه په ما یو امتحان دی، نو بیا دا مصیبت په انسان باندې اسانیږي. تقدیر باندې ایمان دا د عزیزانو چې څه ما ته لیکلی شوي دا به ما ته رارسېږي.
بیا وروستو دا بیانو چې څه ماته رارسېږي په دې کې د الله حکمتونه دي او په دې کې زما خیر دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اے پیغمبره دې انسانانو ته دې زما بندگانو ته ستا امتیانو ته دا خبر وکا چې لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، مونږ ته به هغه سره رسیږي چې الله مونږ ته لیکلي دي. معنا سره یعنی څه چې الله مونږ ته نه دی لیکلي، کم مصیبت چې الله نه دی لیکلی هغه مونږ ته نه رارسیږي. بل ځای کې الله فرمایي انا کل شیء خلقناه بقدر. دا څه چې په دې کائناتو کې مونږ پیدا کړي د دې مخکې فیصله شوې ده. بل یو حدیث کې هم داسې راغلی ډېر ښکلی حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې واعلم ان الامة لو اجتمعت. اے انسانا اے د الله بندا ته پوښه په دې خبره، دا خبره زړه ته کته کا که دا ټول انسانان را جمع شي او تا ته د خیر اراده وکي نو دا تا ته خیر او نفع او فایده نشي در رسولی مگر هغه چې الله لیکلی. او که دا ټول انسانان را جمع شي تا ته ضرر در رسول غواړي، تا ته تکلیف در رسول غواړي، خو چې د الله اراده نه وي د الله خوښه نه وي تا ته څوک ضرر در رسولی نشي. ولی رفعت الاقلام وجفت الصحف. څه چې په دې دنیا کې کېږي دا ټول لیکلی شوي دي. نو چې کله مونږ او تاسو مؤمنان یو عزیزانو الله منو، د الله رسولان منو، د الله ملائک منو، نو مونږ پکې یو ټکی دا ویو چې وبالقدر خیره وشره من الله تعالی. زمونږ ایمان د الله په فیصلوم دی، په تقدیرم دی چې مونږ ته کم مصیبتونه، کم عذابونه، کم سیلابونه، کم زلزلې، کم تاوانونه، په آپس کې اختلافات، د سر درد، د بدن بیماریانی، قرضونه، دا هر څه چې را رسیږي دا د الله د طرفه دي. نو چې کله دا عقیده جوړه شي عزیزانو مصیبت په انسان باندې بیا اسانیږي. د دې وجه نه عزیزانو کله به هم داسې نه وایي تقدیر باندې ایمان دارې. زمونږ او ستاسو ملګري اکثره څنګه نا امیده شي و یاره چې داسې نه وی شوی ښه به وی، او که ما داسې کړی وی نو داسې به نه وی شوی. حالانکه زمونږ اسلاف صحابه کرام تابعینو به څه فرمایل چې د الله یوه فیصله در باندې راغله، که هغه د باران په شکل وه، که د سیلاب په شکل وه، که د تاوان په شکل وه، په دغه ټیم کې به فورا ووایي انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. مونږ ټول د الله یو او د الله خوښه ده چې الله څنګه فیصله کوي زمونږ پې رضا ده. خیال هم دې خبرو ته که نه. اوس چې یو سړی داسې وایي چې یاره چې داسې شوی نه وي او په دې زړه کې خپی او داسې غم کوي، روټۍ هم نه خوري، چا سره کینیم نه، همیشه د پاره چې ګوري زیړ مخ به نیولی وي، زیړ رنګ به وي، د الله په فیصلو ناراضه وي. نو دا سړی څه وایي چې که داسې نه وی شوی ښه به وی، بس دا مصیبتونه دي او په ما را روان دي. د داسې باره کې عبدالله ابن مسعود څه فرمایي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي، امام لالکایی دا روایت راوړی، ویل ان اعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. دي خبره تخص صحیح د زړه په غوږ باندې او د زړه په غوږونو ورته متوجه شي. و چې زه ما په لاس کې وسکروټه وي او په هغه باندې زه چک ولګوم، یعنی په خوله کې سکروټه واچوم او یا مې لاس کې وي تر دې چې داسې کلکې ونیسم او په دې لاس کې مې په دې وینو باندې ویښه شي، یخه شي، یعنی دا ویني راشي او دا سرکوټه مړه شي، وای دا مې خوښه ده، خو زه به دا د الله د فیصلې باره کې کله ونه یم چې قضاه الله لیته لم یکن، چې کشکې دا فیصله نه وی شوې، کشکې زما باره کې داسې نه وی شوې. دا ولې ویلی کېږي عزیزانو؟ دا ځکه چې د انسان دا ایمان بالقدر په تقدیر باندې ایمان دا کمزوری دی. ګورئ تاسو ته لنډه مسله د دې حدیث او د دې اثر د عبدالله بن مسعود په باره کې یو تشریح. اوس تاسو وای تاسو پیدا شوي شپېته کاله عمر لرئ او یا کاله اتیا کاله، چې تاسو د شپېتو کالو کومه نقشه جوړه کړئ چې زه به دا زندګي داسې تېرومه، دا به ښکلې نقشه وي که هغه نقشه چې الله رب العالمین ستا لپاره جوړه کړې ده؟ ووایئ تاسو الله رب العالمین که نه د دې دنیا دپاره چې کمې فیصلې کېږي، که په ظاهر کې مونږ ته عذاب ښکاري، که په ظاهر کې مونږ ته تاوان ښکاري، که په ظاهر کې مونږ ته شر ښکاري، هم په دې کې زمونږ دپاره خیر دی.
دا به د مسلمان عقیده وي. نو چې کله دا عقیده جوړه شو پتا مصیبت آسان دی. ولی د مسلمان د پاره دا د دنیا کور دا کور نه دی. مسلمان د پاره په حقیقت کې کور کم کور دی؟ اخرت دی. دلته چې درمانې سخته تیره شوه، دلته چې لږ ستړی شوې هلته به په ارامې، دلته چې درمانې سخته تیره شوه هلته به درمانې راحتي، دلته چې درمانې تکلیف تیر شو هلته به درمانې نعمت وي. دا اخرت دا جوړ د دې دنیا په مقابله کې دی. یعنی کله چې پتا مصیبتونه راتلل الله رب العالمین به د هغې بدلې تعالی درکوي. خیال هم دې خبرو ته. د دې وجې نه په ورځ د قیامته هغه خلک چې په دنیا کې مصیبتونه پرې راغلي او د هغې بدلې ولیدلې، نو دوی به دا ارمان کوي چې کشکې په دنیا کې موږ باندې یوه ورځ هم داسې نه وی راغلی چې موږ پکې به راحت تیر کړی، چې کاشکې موږ ټول عمر په دې دنیا کې په مصیبتونو، په امتحانونو، په مرضونو کې تیر کړی. وروسته به دا حدیث بیان کو. دا ولی چې کم انسان باندې امتحان راشي، که هغه د بیماری په شکل وي، که هغه عامې امتحانونه وي، لکه ما چې تاسو ته وویل لا زلزلې شوې، د آسماني تندرونه شو، سیلابونه شو، چې کله په دې کې دا عقیده وساتي چې دا د الله د طرفه ده، نو په دې باندې څه کېږي؟ آخرت هغه بدلې او ثوابونه دې ته میلاوي. بل عزیزانو دا یا عقیده یاد وساتئ چې کوم شیز الله لیکلی هغه سم تا ته رارسېږي. نو ستا په سوچ، ستا په خفګان، ستا په اسې کړاو او په ټینشن باندې هغه بدلېدی شي نه رسېږي. دا زموږ عقیده ده چې موږ د سره الله لیکلی هغه به رارسېږي. الله قرآن کې هم فرمایي ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم. ای زما بندگانو دا عقیده واورئ او دا قانون دی چې کوم مصیبتونه تاسو ته رارسېږي په دې ځمکه کې، که هغه مصیبت د سیلابونو په شکل کې وي، د عذابونو، د زلزلو او د بارانونو په شکل کې، دارنګې عام هغه د آسماني تندرونو په شکل کې وي، بیماریانې وي، کرونا وي، نورې بیماریانې وي، که هغه بیماریانې وي چې هغه د غواګانو کې او په نورو څاروو کې لګېدلې، دا ټول مصیبتونه. ولا فی انفسکم، او هغه بیماریانې او تکلیفونه چې ستاسو په دې بدنونو کې تاسو ته در رسي، د سر درد، نور تکلیفونه دي، بیماریانې دي، ټینشنونه دي، دا ټول چې تاسو در رسیدلې الا فی کتاب 50,000 کاله مخکې د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه د الله لیکلي دي. نو چې الله لیکلي موږ ته به رارسېږي که نه به رارسېږي؟ نو ځکه موږ مخکې آیات ویو چې الله رب العالمین به خپل پیغمبر ته فرمایي قل، ای پیغمبره د خپل امتیانو ته دا ووایه چې لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، چې دا عقیده ساتي او دا به وایي چې موږ ته نه رارسېږي مګر هغه څه چې الله زموږ دپاره لیکلي، که هغه عذاب وي که هغه راحت وي، که هغه خوشحالي وي که هغه غم وي. نو د مصیبتونو په وخت کې عزیزانو د ټولو نه اول قانون دا دی چې سته به خپل رب ته ځان تسلیمې، د الله فیصلو ته ستا به تقدیر باندې ایمان وي. یو حدیث کې هم داسې راغلی دی مسند احمد کې چې انما اصابک لم یکن لیخطئک، بنده چې تا ته څه لیکلی شوي دي هغه به بل چاته نه رسېږي، وانما اخطأک، او چې څه درته نه دي لیکلی شوي چې دې کې ستا قسمت نشته، نو هغه تا ته چېرته هم نه در رسېږي. نو د دې وجې نه عزیزانو د دې که دا عقیده جوړه شوله نو بیا موږ ته ټینشن نه راځي. موږ اکثره ملګري وایي که نه یاره بس به 2 منټه پاتې وو که نه دومره پیسې به مې ګټلې وې، یاره په 2 منټه کې رانه هر څه لاړل او بیا ټول عمر خفه. الله وایي مه خفه کېږه، دا تا ته نه و لیکلی شوي لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چې هر څه لیکلی شوي دی او دا عقیده د زړه ته کته شوه، د دې فایده دا ده چې کوم شی ستا د لاس نه لاړو نو په هغې به نه خفه کېږي ځکه هغه ستا قسمت کې نه و، او چې کوم څه الله درکړه په هغې باندې تکبر مه کوه چې صرف په غریبانانو په کمزورو خلکو باندې ځان اوچت ګڼې ته، دا به هم نه کې، عاجزۍ سره زندګي تېروه. یو قانون هغه دا شو عزیزانو. دویم زما عزتمند ورونو چې کله داسې مصیبتونه، داسې امتحانات او داسې تکلیفات راشي، موږ مسلمانان به څه کوو؟ صبر به کوو. صبر به کوو. صبر څه ته ویلی کېږي؟ یو خو اسې د خولې صبر وي چې بس څه به وکړو، بس صبر دی. نه عزیزانو، امام ابن القیم رحمه الله هغه د دې صبر ډېر ښایسته تعریف کړی او د صبر ډېر فضایل په دې قرآن او په حدیث کې دي. وروسته به لږ شان بیان کړو، خو اول صبر زده کړئ چې صبر څه ته وایي.
صبر دې ته ویل کېږي چې حبس النفس عن التسخط بالمقدور، چې په زړه کې به د الله فیصله بده نه ګڼي. پتا تکلیف راغی په دې زړه کې به د الله نه خوشاله بچي رب د طرفه په ما راغلی زړه کې به خوشاله. دویم وحبس اللسان عن الشکوى، په دې ژبه به شکایتونه نه کوي چې بس ارزه کې ناست او بس داسې تاوانونه مې وکړه او داسې وشو. هر چاته چې کینې شکایتونه کوي ګیلې کوي د خپل ژوندۍ نه ډېر په تنګي. او دریم وحبس جوارحه عن المعصيه، دا بدن به د ګناه نه را کنټرولې. دا به نه وي چې زه داسې مصیبتونو کې ما زه ټول ګناهونه کوم، زه نورم د الله نافرماني کوم. بعضې خلک داسې وي چې لږ غوندې عذاب پرې راشي ټول نیک اعمال پرېږدي. زما عزتمندو صبر څه ته ویلی کېږي چې درې خبرې پکې. اول په زړه کې به د الله فیصله بده نه ګڼي، د زړه نه به ته خوشحاله. دویم دا جبه چې دا به کنټرولې، په دې به شکایت نه کې مخلوق ته، همیشه به وایي چې الحمدلله په دې د الله شکر، د بدو نه به ترشته. او دریم دا خپل بدن به نورم د الله په عبادت کې استعماله، نافرمانی به نه کې چې بس اسیم په ما راغلی دو بس نور د الله بندگی نه کوم. دې ته ویل کېږي څه شی؟ صبر. نو چې کله صبر کې دا درې خبرې موجود شي، دغه صبر قرآن او حدیث زموږ نه غوښتی دی. قرآن کې چې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو که ایمان مو راوړی وي، استعینوا بالصبر، صرف ګوره په منځونو باندې اس خلاصېدی نه شئ، صرف په روژو نیولو په صدقاتو کولو باندې نه، بلکې په تاسو به امتحانات راځي، په تاسو به سیلابونه راځي، عذابونه به راځي، بیماریانې به راځي، ټینشنونه به راځي، قرضونه او تاوانونو سره به مخ کېږئ. نو څه به کوئ؟ استعینوا بالصبر والصلاة. د ټولو نه اوله فارموله دا ده چې صبر وکړه. صبر معنا ځان کنټرول کا، ګوره شکوا ونه کې، ګیله ونه کې د الله نه، په ژبه باندې ګیله ونه کې، د زړه نه ته دا د الله فیصله چېرته بده ونه ګڼې، دا بدن د الله رب العالمین په معاصیو په نافرمانیانو کې استعمال نه کوي. نو الله وایي استعینوا بالصبر. او چې کله دا تجربه مو کوي چې معمولی غوندې تکلیف در باندې راغی، لږ ورته ځان ټینګ کا، د سر درتم هسې تجربه وکئ یا نورو بیماریانو ته، دا 2 ورځې 3 ورځې خپله ښه کېږي. که ته دوایي مو نه خورې، خبرې مطلب دا نه چې علاج به نه کې، علاج کوه، خو که صبر وکړې او یقین دې په الله مضبوط وي، بغیر د دوایي دې الله رب العالمین ښه کوي چې ته په دې آیات باندې عمل کې. او چې کوم سړی عزیزانو صبر کوي، د هغې دپاره قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ډېرې ښې بدلي. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې بندگانو چې ایمان مو راوړی وي، د ایمان سره ګوره امتحانونو ته تیار شئ. کم امتحانونه دی رب العالمین مونږ ته وښایه، مونږ ته یو را وښایه ربه چې مونږ پوه شو، هسې نه چې مونږ په پرچه کې پیل شو. الله رب العالمین مونږ ته راښیي، فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحان به در باندې راولم، کله کله به ویره به در باندې راشي، اعلان به وشي چې بېګا د شپې له به په تاسو سیلابونه به راځي. څومره یره ده، زلزلې را روانې دي، عذابونه را روان دي، د دشمن حمله ده ستا په ملک باندې، د دې ځای نه وځئ، دا ویره به هم در باندې راځي. والجوع، کله کله به در باندې ولږه راځي، پیسې به در سره نه وي چې ځان له څه واخلې، غریب به فقیر. دا فقر او غربت دا هم د الله د طرفه یو امتحان دی. ونقص من الاموال، کله کله به خرچه در سره ختمیږي، دا ټول د سره طرفه د الله طرفه. نقص من الاموال والانفس والثمرات، کله به د ورور مړ کېږي، کله به د پلار مړ کېږي، کله به د خاندان کې څوک مړ کېږي. والثمرات، د ځمکې آمدنۍ به کمیږي، هر څه به ګران شي. دا ټول امتحانونه د چا له طرفه دي؟ الله وایي دا در باندې زه کومه. بل ته ګوته مه نیسئ چې فلانې وزیر اعظم او فلانې بادشاه دا د دې کارونه دي او دوی چې د دوی د لاسه په موږ باندې داسې ده. الله وایي دا امتحانونه به زه راولم، خو نورو احادیث او قرآن آیتونو کې دي چې د انسانانو د اعمالو د وجې نه. نو په داسې ټیم کې به موږ څه کوو؟ الله رب العالمین موږ ته طریقه راښیي، وبشر الصابرین، صبر وکئ. تاسو صبر مو پیژنده که نه؟ صبر همدغې ته ویل کېږي چې د زړه نه دا فیصله تسلیم کا، په خوله باندې شکایت مه کوه چې منګایي ده او دا ده او هغه ده، بس رب العالمین ته ځان تسلیم کا. او د مصیبت په وخت کې دا ووایه چې الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. هر مصیبت چې در باندې راغی دا کلمه وایا چې انا لله وانا الیه راجعون، مونږ د الله یو، الله ته واپس کیږو. دا دنیا صرف یو 2 ورځې زندگی د پروا نه کوي که په مونږ امتحان راشي.
نو الله فرمایي چې داسې خلک چې صبر کوي د مصیبت په وخت کې دوی ته به څه میلاویږي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د الله د طرفه په رحمتونه را نازلېږي صلوات د الله د طرفه دې خلکو ته شاباسي دی واولئک هم المهتدون او دا خلک په سمه لار باندې روان دي نو دوه خبرې شوې عزیزانو چې کله مصیبتونه راځي تکلیفونه راځي مسلمان چې کم دی د یو څو قوانینو خیال بساتي اول قانون داو چې دا د الله تقدیر دی د الله فیصله د زور ته تسلیم ما او دویم دار چې ځان به صبرې چې د خلی نه دی داسې الفاظونه وزي چې هغه باندې الله ناراضه کیږي کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوی ابراهیم په 13 میاشتو کې وفات شو نو نبی علیہ السلام جړلې داغه د سترګو نه اوخ کې را روانې وي نو صحابه کرام ویلا انت یا رسول الله پتا تب جاړي ستاد سترګو نه اوخ کې روانې دي نبی علیہ السلام سو ویلا چې ان العين لتدمع د دې سترګو نه به اوخ کېږي وان القلب لا يحزن دا زړه خامخا خپکیږي وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون اے ابراهيم استا په جدائی خپيو خو ولا نقول الا ما يرضى او ما يرضي ربنا من به هغه څه په خوله باندې وایو چې الله زموږ ناراضي کیږي د مصیبت په وخت کې به د خلینا ردی بدی نو باسي لکه دا زنانه چې اکثر وي څوک مخونه وهي څوک وختان را شو کوي پیغمبر زکه ویلا ليس منا من شق الجيوب هغه زما امتیان نه دي چې د مصیبت په وخت کې کپړې شو کوي ولتم الخدود خپل مخ باندې رايوخي وي او مخ په چپیړو وي او دارنګ خپل وختان را شو کوي نه صبر بکي او انا لله وانا الیه راجعون دا کلمه بویم دریم عزیزانو دریم قانون هغه دی چې په خپل رب باندې خسته ګمان کول څه معنی خسته ګمان چې دا الله چې دا فیصله وکړه یا عذاب راغې یا سیلاب راغې یا په ما باندې ذاتی یو تاوان راغې په دې کې زما د پاره خیر دی او الله رب العالمین زما د پاره د دینه ښه زندگی ما ته برابرای قرآن کې راغلی دی رب العالمین فرمایي چې فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا اے انسان چې هر یو مصیبت او تکلیف او تنگستیا در باندې راغلا دا ولی راځي وجدار چې د دې تکلیف نه رسول الله تعالی تاسو ته ثاني لیکلی دا کله دغه اسانۍ نه ته خبر شي په دې مصیبت به ډیر زیات خوشاله شي خو چونکې دغه اسانی د الله ته معلومه ده ته نه د معلومه زکه شکایتونه وګیلې کې دوزل الله ویل فإن مع العسر يسرا بنده مخه پکېږي دا مصیبت چې راځي د دې سره راحت دا یو ځای لیکلی شوی دی خو تاسو لږ انتظار وکئ او په الله باندې ښه ګمان کول دی وجنه حدیث کې راځي انا عند ظن عبدي زه د بنده په ګمان باندې یم چې بنده په ما باندې ښه ګمان وکي الظن دلته مراد یا ښه ګمان دی او یا چې د مراد ته نسره یقین به په الله تعالی باندې مضبوط یقین ساتي چې کله تا باندې مصیبت راغی ته به دا یقین ساتي چې زما رب چې دا فیصله کړې دا زما د پاره د خیر فیصله ده دې کې زما د پاره شر نشته دا ظاهر کې خو زما بدن ته تکلیف دی ما ته مالی تاوان را ورسېد کور مې وران شو کله مې وران شو خو په دې کې زما د پاره خیر دی ځکه دا فیصله د رحیم ذات د طرفه ده او مونږ ولې به په الله باندې ښه ګمان نه کوو عزیزانو ښه یقین به ولې نه ساتو زمونږ رب چې دی په هر بنده باندې دا مور چې په بچی څونه مهربانه ده د دې نه زیات په مهربانه دی حدیث کې راغلی دی بخاری شریف کې حدیث دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل جیلیان ونیول قیدیان په هغې کې یوه زنانه وه کله به یو طرف ته تله کله به بل طرف ته د هغې نه څه ورک نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وویله وایي زما صحابه کرامو تاسو وګورئ چې دا زنانه څه کوي نو دې زنانه یو ماشوم را پیدا کو او هغه داری کې چې کم دی نو خپل غیږ پسې راجوخ کو کله خپل سینو او پی ورله ورکولې دې پسې به راجوخته او کله به ښکلوو لکه څنګه چې مور د خپل بچي سره مینه او محبت کوي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویله چې ستاسو څه خیال دی املقیة هذه ولدها النار چې دا زنانه به د خپل بچی ور ته ورغورځوي صحابه ویل د الله پیغمبر هغه د خپل غیږ نه د خپل پیو نه د خپل غیږ نه جدا کین ورته غورځول خو بالکل ناممکن دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل والذی نفسی بيده زما دې قسم وی په غزاد باندې چې زما روح داغه پلاس کړي لله ارحم بعبده من هذه على ولدها الله تعالی په خپل بنده باندې
دا مور چې په دې بچی باندې څومره مهربانه ده د دې نه زیات مهربانه ده نو هغه رب چې و فیصله وکړي په هغه باندې موږ ښه ګمان کوو که نه به یې کوو ولې نه په هغه ذات باندې ښایسته ګمان وساتئ د دې وجه نه قرآن کې به بل ځای کې راغلی دي چې الله رب العالمین فرمایي ولا تیأسوا من روح الله د الله د رحمتونو نه د الله د نعمتونو نه دې نه مه ناامیده کېږئ دا مه وایه چې لاس مه روړې لاس د یو بل سره مګي چې زما خو هر څه ختم شو نه داسې مه وایه چې مسلمان وي دې ته به تسلیمیږي او څه به وی دا به وی چې رب العالمین و ماله دې نه ښه راکړي ماله به اجرونه راکړي ځکه چې د الله د رحمت نه څوک نه امیده کېږي عزیزانو هغه کافرانی کافر سړی چې هغه نه امیده کېږي مسلمان چې ایمان پکې هغه نه امیده کېږي قرآن کې الله فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون د الله د رحمت نه امیده کېدونکي قوم چې دغه صرف کافران دي مسلمان به همیشه د پاره د الله نه پر امید وي د الله نه به د هغه مکمل امید وي نو یو عزیزانو یو قانون دا شو چې انسان به څه کوي په خپل رب باندې به ښه ګمان او په خپل رب باندې ښه اعتقاد او ښه یقین ساتله څلورم قانون دا دی عزیزانو چې کله مصیبتونه راغلل نو داسې مه کوه چې ځای په ځای کښېنې بس یاره بس چې هر څه یوړل به زه ورته زه خپل هغه حفاظتي تدابیر هغه نه فالو کومه یعنی د ځان حفاظت زه نه کومه نه توکل په الله کوه خو خپل اسباب هم استعمالوه لکه مثلا په دې ځای کې اوبه را روانې دي دې ځای نه وتښته یا مثلا بل یو تکلیف دی په تا باندې بیمار شولې لاړ شه ډاکټر له لاړ شه داسې مه وایې پرېږده چې مړ شمه نه توکل معنا دا نه ده چې ته هر څه پرېږدې اسباب استعمال کا یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د الله پیغمبره د شپې د خپله اوښه زه وتړم او توکل وکړم که نه داسې پرېږدم او توکل وکړم لکه لنډ مثال دا دکان بند کړم تاله ورته ولګوم چې توکل وکړم که نه همداسې کولاوې پرېږدم او توکل وکړم نبی علیہ السلام ورته ویله اعقلها ثم توکل اول یې وتړه او بیا په الله ځان وسپاره دکان ته م اول تاله ولګوه کور دروازه م اول بنده که د شپې او په الله ځان وسپاره توکل دا نه دی چې ته اسباب نه استعمالوې نبی علیه السلام چې به جنګ احد ته راووتو اول به زغره واچوله خپل ځان به محفوظ کو د اوسپنې لباس به واچو توره به یې راواخسته داسې توکل پیغمبر مونږ ته نه دی ښودلی چې بغیر د اسبابو اسباب استعمالوئ او توکل په الله تعالی باندې کول او چې کله دې په الله توکل وکړو چې بس ما الله ته ځان سپارلی نو بس الله ستا بس دی الله رب العالمین به تا ته بندې دروازې به ته کولاو کی بندې لارې به ته کولاو کی قرآن کې الله تعالی فرمایي وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله تعالی دې دا مؤمنان ځان وسپاري توکل دې وکړي خو توکل سمانا د بل آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم اے مؤمنانو د ځان د بچاو آلات او اسباب هغه استعمال کړئ که میدان جنگ ته ځئ نو تاسو اسلحه راواخلئ که عام بیماریانې در باندې راشي دوایانې وخورئ او که کورونو کې سیلابونه را روان وي د دغه ځای نه بل طرف ته لاړ شئ حذرکم معنا دا ده بل ځای کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة د کافرو په مقابل کې ځان مسلح کړئ قوت حاصل کړئ رمی معنا هغه شیزونه چې ویشتل پې کېږي هغه مضبوطه زده کوئ تاسو د کافرو مقابله کې او توکل په الله تعالی باندې وکړئ دا نه چې په کور کې ناست دی او په الله مې توکل دی نه اسباب به استعمالوي دا څلورم قانون شو اخیری پنځم قانون عزیزانو په دې ننني درس کې هغه دا دی او دا ډېر مهم دی چې دا مصیبتونه راځي دا ولې راځي آخر دا عذابونه راشي کله د انسان ذهن ته دا سوال راشي چې یاره دا به ولې دا په موږ باندې دا امتحانونه راځي غریب خلک یو کله سیلاب راشي او کله چې دی دغه راشي زلزلې راشي کله تاوانونه راشي کله مهنګایي راشي خو چې بس یو عذاب تیر شوی نه دی بل راځي دا ولې نو پنځم قانون دا دی چې په دې کې د الله حکمتونه دي څه شی دي حکمت معنا د الله رازونه دي الله رب العالمین پوهیږي چې په دې کې خیر دی د دې بندگانو دپاره بندگانو ته پته نشته د دې وجې نه اهل علمو لیکلي که د انسانانو ته پته ولګېده چې د الله کومې فیصلې کړي چې مخکې نو ته پته ولګي نو دا به ډېر زیات خوشحاله شي ولو که د انسان ته پکې تکلیف وي چې زما په باره کې الله تعالی څومره ښایسته ښایسته فیصلې کړي اول عزیزانو دا مصیبتونه چې راځي اول وجه دا ده د الله حکمت الله تعالی خپل غلبه خپل قوت خپل سلطنت خپل قدرت خپل زور خپل پاور دی انسانانو ته ښیي چې انسان ګوره زما نه مه بېغمه کېږه زما سره هر قسم
زما سره هر قسم طاقت او قدرت شته. اوس انسان چې کله نافرمانی کوي نو بس دا وایي چې هسې ما نه څوک ویني او نه زما نه څوک خبر دی. نو الله رب العالمین وایي چې زه درنه خبر یم، زما عذابونه ځان ته رایاد کا. نو عذابونه مخکني قومونو باندې تیر شوي دي، په عادیانو، په ثمودیانو باندې، په دې نورو قومونو باندې. نو خلک دا خیال کوي چې دا خو هسې قیسې دي. نو الله رب العالمین په دې وخت کې مراولي چې الله تعالی خپل زور خلکو ته وښیي. نو دا الله رب العالمین کله کله دا زور دی انسانانو ته ښیي. قرآن کې الله تعالی هم داسې فرمایي انما مثل الحیات الدنیا، د دنیا مثال د اوبو دی. دا باران نه چې اوبه راکته شي نو دا ځمکه ډېره زر را اوټو کېږي، راشنه شي، او بېرته زر دا د ځمکې دا ښایست، د ځمکې دا شینوالی چې دی 5 میاشتې 6 میاشتې وي، بس بیا پې خزان راشي ختم شي. د دنیا مثال هم داسې دی عزیزانو. په دې مه مغروره کېږئ، مه دوکه کېږئ په دې دنیا باندې. تا سره به یو کال نیم پیسې او بل کال چې ګورې هېڅ به هم در سره نه. نو ولې تکبر کې؟ نو چې کله تا کې تکبر راغی نو الله رب العالمین څه وایي؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها، چې د ځمکه کې ښکلا راشي او بلډینګونه جوړ شي، هر طرف ته چې ګورې انسانانو ترقي کړې ده، خو د انسان دا ګمان دی، بیا دا ګمانونه کوي د انسانه چې بس دا دنیا دا ټوله زمونږ ده. نو په دغه ټیم کې الله رب العالمین فرمایي چې مونږ قادر یو چې په دوی باندې څه وکړو، په دوی باندې مونږ عذابونه راولیږو، زمونږ قدرت ورته مونږ وښایو، زمونږ طاقت ورته وښایو. نو عزیزانو حکمت په دې کې دا دی، په دې مصیبتونو کې چې الله کله کله خپل زور دی بندگانو ته ښیي چې دا بندگان لږ را متوجه شي. دویم عزیزانو دا امتحانونه ولې راځي؟ یا بیماری شو یا تاوانونه شو. د دې وجه دا چې د انسان ته د دې روغ صحت او د هغه حالاتو چې دته پکې ټیمو چې د دې نعمت قدر ورته معلوم شي. چې بیماری راشي انسان ته پته ولګي چې یاره د دې روغ صحت څومره پایله ده. چې عذاب در باندې راغی نو تا ته پته ولګي چې د خپل کور کې ته اوسېدلې د دې څومره خوندو. ته چې خپل کور کې اوسېدې تا د دې نعمت قدر نه کو، همیشه به د الله مخالفتونه کول. خو چې عذاب در باندې راغی ته متوجه شوي، مصیبت در باندې راغی نو تا ته د دې تیر شوو حالاتو په هغې باندې شکریې توفیق درته میلاو شي چې یاره ما خو ډېر ښه حالت کې. نو زما عزتمندو ورونو الله تعالی ځکه قرآن کې فرمایي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ما ته متوجه شئ چې دا انسانانو باندې چې دا امتحانونه راځي د هغې وجه دا ده چې دا انسانان دا شکر ادا کړي. خو بعض خلک ناشکره وي، لکه الله هم د دې آیتونو په آخر کې فرمایي فابا اکثر الناس الا کفورا. بعض خلکو باندې امتحانونه هم راشي، مصیبتونه هم راشي، خو چې ګوري بس د الله نافرماني به کوي، د منځونو پابندي نه کوي، ګوري د سترګو د نظر حفاظت نه کوي، د الله په معصیت کې خپلې ګټلې شوي روپۍ دا لګوي. دا ټول چې کوم دی دا بدبخته او بدقسمت هغه خلک دي. دریم عزیزانو هغه دا دی د حکمت چې د انسانانو کې د دې امتحان د وجه نه عجز او انکساری راشي. چې کله امتحان نه وي دا ډیر دا برید تاووي او په عامو انسانانو باندې ظلمونه کوي، د هغوی نه بتې خوري، هغوی نه شوکې کوي، مال ته اخلي، غصب کوي، ظلم کوي په هغوی باندې. خو چې کله عذاب راشي پته ورته ولګي چې یاره زه خو ډېر کمزوری یم، عذاب مې د سترګو کتو د 40 او د 45 کالو خواري مې وه، کور مې جوړ کړی و، آبادي مې جوړه کړی و، ما ورته کتل او راغورځېدل، زه خو ما خو هېڅ هم نشو کولی. نو خپله کمزوري ورته معلومه شي. د دې وجې نه رب العالمین هم فرمایي یا ایها الناسو، اے انسانانو انتم الفقراء الی الله، تاسو ګور الله رب العالمین ته محتاج یې، تاسو فقیران یې، تاسو غریبانان یې، الله ته محتاج یې. والله هو الغنی الحمید، او الله رب العالمین بے پروا ذات دی، ستایلی شوی ذات دی، د الله پروا نشته. نو تاسو مې بے پروا کېږئ، تکبر په ځان کې مه پیدا کوئ، بلکې رب العالمین ته تاسو ور وګرځئ. او چې کله داسې مصیبت راشي بیا په دې وخت کې فایده هم دا شي چې د انسان ته پته ولګي چې دا عذاب د چا د طرفه دی؟ د الله. نو بیا اواز هم الله ته کوي. چې کله نوي عزیزانو کله په پیر بابا ګرځي، کله کاکا صاحب لځي، کله بوتانو لځي، کله په یو زیارت باندې ګرځي چې یاره زما دا مصیبت حل شي. خو چې کله په سترګو باندې ویني چې هلکه دا پیران خو هم څه نشي کولی. تاسو وکتل که نه په دې سیلابونو کې دا زیارتونه د اوبو کې داسې ډوب شوي دي چې څه کولی شي، خو اول به دوی د خپل ځان د خپل زیارت حفاظت خو به یې کړی وی.
معنا دا چې د الله نه علاوه څوک عذاب لرې کولی نشي. نو چې دا عقیده جوړه شو په خپله به بیا الله رب العالمین ته دوی تضرع او عاجزي کوي. بل عزیزانو بل حکمت هغه دا دی چې په دې مصیبتونو کې حکمت دا وي چې الله تعالی دا بندگان ویروي چې بندگانو د الله نه مه بې پروا کېږئ، لږ د الله نه ویره پیدا کړئ. الله رب العالمین سره عذابونه دي. په دې عذاب کې ستا والده وفات شو، ستا والد صاحب وفات شو، ستا ورونه وفات شو، ستا کور خراب شو. ګوره د دې نه سخت عذابونه شته، ورځ د قیامت را روانه ده. دې وجې نه الله قرآن کې فرمایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا. مونږ چې کوم عذابونه را لیږو مقصد پکې دا دی چې دا یو مقصد یې دا دی چې دا انسانان د الله نه ویریږي. دا مه کوه بې پروا کېږم، هر یو مصیبت چې راغی ته دا ووایه چې دا ماته یو د الله د طرفه یو وارننګ دی، د الله د طرفه یو اخطار دی، د الله د طرفه ماته یو خبرداری دی چې انسان ته متوجه شه. بل عزیزانو دا مصیبتونه چې راځي یو حکمت پکې دا دی چې د انسانانو د ګناهونو د وجې نه کله چې ګناهونه اوج ته ورسیږي، د اسمان کنارو ته ورسیږي، ځمکه ترې ډکه شي، عام علما بیانونه کوي چې ای خلکو زناګانې مه کوئ، ای خلکو سود مه خورئ، ای خلکو پردي مالونه مه خورئ، ظلم مه کوئ، د چا مال مه لوټ کوئ، ای خلکو داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، د خلکو یقین نه راځي. د الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې زه پې بیا عذابونه راولېږم. نو بیا هم ورته علما وریاد کی چې موږ درته نه ویله چې دا د الله رب العالمین قرآن کې ویلي. الله قرآن کې څه فرمایي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. دا کوم ورانه چې په دې دنیا کې راځي، که د زلزلې په شکل نه، که د کورونا په شکل، که د سیلاب په شکل، که د اسماني تندرونو په شکل باندې، یا عام پرسنل ستا انفرادي تاوانونه دي. رب العالمین فرمای یو وجه دا ده بما کسبت ايدي الناس، په سبب د دې چې د دې خلکو د لاسونو کومه ګناه کړي. ايدي نه مراد دا ده چې د دوی بدنونه په ګناهونو کې اخته وو، هر ورځ به د الله مخالفت کو، د الله نافرمانی به کوله. نو دا کوم عذاب چې راغی دا د دې ټولو ګناهونو سزا ده. الله وینا لیذیقهم بعض الذي عملوا، دا ورته د بعضو ګناهونو سزا میلاو شو. هغه ډیرو ګناهونو باندې که الله انسانان رانیولې نو دا ټول انسانان به الله هلاک کړي. دا صرف په سلو کې 100% الله عذاب راولېږي. اوس که د دې هر انسان ګناه باندې الله انسانان رانیولې نو ما ترک علی ظهرها من دابه، په مخ د ځمکه انسانان پرېږده، د حیوانات او څاروي ورنه پاتې شوی. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دي لم تظهر الفاحشه في قوم، په یو قوم کې چې زنا عام شي، زناګانې، حتی يعلنوا بها، تر دې چې ښکاره زناګانې کوي. اعلان یې نن سبا یو داوم دی چې پټه ګناه به کوي، ځان ته به موبایل نیولی او په دې به ویډیو کوي، بیا به خلکو ته وررسوي. دام اعلان دی د نن سبا چې خلکو ته ښکاره کړي دا زناګانې. نو څه چل به وشي؟ الله رب العالمین پیغمبر فرمایي الا فشا فیهم الطاعون، په دوی کې به الله تعالی د کورونا په شانتي وباګانې، سادارنګې د سرطان او د کینسر بیمارۍ، داسې بیمارۍ چې یو بل ته نقلیږي، دا بیماری به پکې الله پیدا کړي. والاوجاع، داسې دردونه به پکې پیدا کړي، بیمارۍ به پیدا کړي چې مخکې به دا مرضونه نه وي. دا ټول د دې ګناهونو د وجې نه. نو زما عزتمندو ورونو یو حکمت د دې دا دی چې د انسانان ګناهونه پرېږدي او الله رب العالمین ته راواپس شي. د دې وجې نه قرآن کې راغلی دي چې ای انسانانو تاسو عذاب په خپلو سترګو ولیدو. د عذاب پیدا دا ده چې تاسو الله ته راواپس شئ. مخکې د سیلاب نه، وروستو د سیلاب نه په ځان کې فرق راوله، مخکې د کورونا نه، وروستو د کورونا نه ځان کې فرق راوله، مخکې د تاوانونو او د قرضونو نه او وروستو د تاوان او د قرضونو نه ځان کې چینجز او تبدیلی راوله. الله طرف ته راشه. ففروا الى الله، قرآن کې راغلی ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، اے پیغمبر مونږه مخکې امتونو تم خلق لیکلی وو پیغمبران. نو څه چلو شو؟ هغوی به ګناهونه کول. فکلن اخذنا بذنبهم، گناهونه کول. الله رب العالمین فرمایي فاخذناهم بالبأساء والضراء، من په عذابونه راوستل، مالی تنګستیا او دارنګي بدني تکلیفونه. د څه دپاره؟ لعلهم یتضرعون، چې د انسانان الله ته راواپس شي. اخر ډېر نورم ډېر حکمتونه دي عزیزانو، خو یو حکمت پکې دا دی په دې مصیبتونو کې چې زه خیر دی، تاوان مې وشو، تکلیف مې وشو، خو رب العالمین پیغمبر فرمایي د الله پیغمبر چې د انسان درجات په دې سره اوچتېږي. یا الله رب العالمین حدیث کې راځي دی انسان ته یوه درجه لیکلې وي، یو مصیبت ورته راولېږي،
هغه اعمال باندې د خپل درجه ته نشي رسیدلی، یعنی په جنت کې دته اوچته درجه لیکلې وي خو اعمال کمزوري دي، الله په امتحان راولېږي، په دغه امتحان دې صبر وکړي، نو چې صبر وکړي الله ولا درجه اوچته کړي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. دی وجنه حدیث کې راغلی دی عجبا لامر المؤمن، مسلمان ډېر ښایسته کار دی چې خیر ورته ورسېږي شکر وباسي، او که څه تکلیف ورته ورسېږي صبر کوي، دواړه د ده دپاره غوره ده. نو دی وجه نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې دغه انسان دپاره الله رب العالمین درجات اوچتوي. یو حدیث دا ووایو بیا به بس کوم. حدیث ترمذی شریف کې دی، ناشنا ښکلی حدیث دی دا چې یود اهل العافیة یوم القیامة حین یعطى اهل البلاء. دا دروغ صحتونو والا دا په دنیا کې چې په چا امتحان نه دی راغلی او ټول عمر په آرامه باندې او دارنګې په راحت باندې خوړلې ده، دا چې په ورځ د قیامت هغه خلک ویني چې په هغوی په دنیا کې تکلیفونه و، غربت و، بېروزګاري وه، سیلابونه و، عذابونه و، قسمه قسم امتحانونه پرې راغلي و، چې دا خلک ویني چې دوی له څومره ډېر نعمتونه الله تعالی ورکړل، څومره بدلې له الله ورکړی، دوی به ارمان وکړي چې لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، کاش چې زمونږ دا څرمن، زمونږ دا پوستکې، زمونږ دا بدن دا په چړو باندې او دا په قینچیګانو باندې قینچي شوی وي او مونږ پې صبر کړی، نو مونږ ته به هم دا ښایسته بدلې میلاو شوی وي. دغه مونږ دنیا کې مونږ بې صبره یو، په الله هم یقین نشته دی، مونږ چې صرف دا دنیا ده او غرقه شوه. نه عزیزانو، مخکې زمونږ الحمدلله انشاءالله غټه زندګي را روانه ده، صبر کول پکار دي. نو په دې امتحاناتو، په دې مصیبتونو باندې د انسان هغه اجرونه او ثوابونه هغه پورته کېږي. نو زما عزتمند ورونو، خلاصه خبره دا شوله چې کله داسې مصیبتونه امتحانات په انسان باندې راځي نه امیده کېږه مه، پریشانه کېږه مه، ټینشن کې ځان مه اچوه. اول قانون د الله تعالی دا دی چې ته د الله د فیصلې ته تسلیم شه، کوم ته چې تقدیر وایي الله رب العالمین لیکلي و تا ته هسې به را رسېدله. دویم قانون دا دی چې په الله صبر وکړه، او دریم په الله باندې توکل وکړه، اسباب استعمال کړه، او څلورم چې کوم دی عزیزانو د دې حکمتونه ځان ته رعایت کړه چې په دې مصیبتونو کې څومره فایدې دي. یو دا انسان د ګناه نه پاک شي، دویم انسانان الله تعالی یې ویروي، دا ګناهونه پرېږدي، او څلورم عزیزانو هغه دا دی چې دا انسانان چې کوم دي هغه خالص توحید او خالص اواز صرف الله رب العالمین ته وکړي، انسان ته د خپل د نعمت مخکنی صحت هغه قدر ورته ور یاد شي. نو دا یو څو قوانین الله رب العالمین ذکر کړي دي، خلاصتا مونږ او تاسو ذکر کړل. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.